بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د جاوا ویډیو ته او په دې ویډیو کې به موږ تاسو د لینک لیست ورسز ارې لیست چې کوم دویمه ویډیو ده په زړه ویډیو کې موږ تاسو په تیوري باندې کار وکړ او په دې ویډیو کې موږ تاسو پریکټیکل یو سیناریو باندې کار کوو صحیح دی ملګرو سیناریو وایي مشکل ته چې دې کې موږ سره یو مشکل دی یا یو سچویشن دی چې په کې تاسو ته صرف ټیکس درکړی دی تاسو باید هغه ټیکس ووایه او د هغه ټیکس په مطابق باندې تاسو ته یو پروګرام ولیکئ او مشکل باید حل کړئ ملګرو که چېرته هم تاسو د از ا پروګرامر یو پوسټ یا یو جاب ته یا کار ته اپلای کوئ نو هغوی تاسو ته په دې شکل باندې سیناریوز درکوي نو هغه به تاسو ریډ کوئ یعنې هغه به تاسو وایئ هغه به تاسو انډرسټینډ کوئ او هغې نه پس به هغه مشکل تاسو حلوئ لکه تاسو دلته وګورئ ما سره یو سیناریو دی یا یو مشکل دی چې هغې ماته ویل دي چې میک ا بوک کلاس having ID name and author attributes دا وایي چې یو کلاس جوړ کړئ د بوک او به کې دا درې attributes ور واچوئ چې کې ID وي نیم وي او author وي او بیا هغې نه پس add 3 object of the book to a linked list صحیح دی یو linked list ته څه کار وکړئ درې object ته د دغه بوک ور واچوئ صحیح دی او بیا هغې نه پس reading وکړئ ډیټا په درې طریقو باندې چې get method دی for each loop دی او همداسې list iterator دی نو دا به read کړئ او هغې نه پس دا وایي چې later on remove a specific data from linked list you can use دا اوس ګوره تاسو ته یو دا ما درته لیکلی دی صحیح دی ملګرو یو extra ترڅو تاسو پوه شئ چې یاره موږ باید کوم میتد استعمال کړو د ډیټا ریمووینګ دپاره د یو لیست نه صحیح دی یو لیست نه چې کله تاسو ډیټا ریموو کوئ نو تاسو کولی شئ چې لیست آیټریټر استعمال کړئ ملګرو زه راځم په دې باندې پریکټیکل ته کار کوم نو د دې نه مخکې چې کومه ویډیو وه هغه موږ تیوري والا زړه ویډیو ده که مو نه وي کتلې هغه حتما وګورئ نو راځو پریکټیکل په سیناریو باندې کار کوو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو راځو اکلیپس ته او اکلیپس کې ما سره ټیسټ یو کلاس دی چې کې ما سره مین میتھډ ده تاسو وګورئ ملګرو ما سره مین میتھډ ده خو ما سره د بوک کلاس نشته دی نو زه په همدغه کلیکشن سی باندې رایټ کلیک کوم وایي دی چې ما ته څه کار وکړئ یو نوی کلاس جوړ کړه د کلاس نوم دې وي بوک نو سمپل دا ما بوک جوړ کړ او هغې نه پس درې اټریبیوټس یې ما نه غوښتي دي چې ما سره آی ډي ده صحیح دی آی ډي دی او همداسې سټرینګ بوک نیم ده همداسې string book author صحیح دی نو زه به راشم ورته وایم چې book author دا مې واخیسته صحیح دی دا شی شو نو ملګرو دا درې اټریبیوټس دي دلته هغې نه پس تاسو کولی شئ چې د دغه کلاس کنسټرکټر جوړ کړئ ملګرو کنسټرکټر په باره کې ما مکمل ویډیوز کړي دي تاسو کولی شئ چې ایزي راشئ دلته ورته چې ما ته جنریټ کنسټرکټر یا تاسو خپله هم لیکلی شئ لکه څنګه چې ما په زړو ویډیو کې خپله لیکل خو چون دا شیان موږ په سلهاوو ځلې کار کړی دی په زړو ویډیوز کې نو ځکه زه راځم د دې ځای نه استفاده کوم چې زما ټایم سیف شي همداسې ګیټر او سیټر فنکشنز دي مخکې ما هم دا ویل چې ګیټر او سیټر فنکشنز څه دي نو زه به دلته راشم ته چې جنریټ ګیټر او سیټر او دلته به زه دا ټول ورته آن کړم اوکې وکړم نو دا ما سره د هغې ګیټر او سیټر فنکشنز هم راکوي چې کوم ما سره درې اټریبیوټس دي نو د هغې شپږ فنکشن راځي دا ما سره زما بوک کلاس جوړ شو ملګرو دا تاسو هم کولی شئ چې خپله ټایپ کړئ او یا یې د دې جنریټ له لارې نه کار وکړئ څه دی سورس او دې ځای کې بیا جنریټ واخلئ خیر زه راځم ټیسټ کلاس ته چې هغه زموږ کار نه دی زموږ کلاس لینک لیست دی نو زه به راشم دلته ورته وایم چې ما ته اول یو لینکډ لیست واخله او دغه لینک لیست باید جنریک ورژن وي نو زه به دلته بوک واخلم یعنې بوک کلاس آبجیکټ به دې ته ورپاس کېږي هغې نه پس زه ورته وایم چې دا لیست دی او زه ورته وایم چې نیو لینکډ لیست صحیح دی که نه دا مې واخیسته او دا به هم زه جنریک ورژن کوم یعنې دې ځای نه ما دا بوک کلیر ده اوس زه راځم لاندې دیز ته دغه لیست ته به زه ورته وایم چې اډ که ماته صحیح دی یو درې آبجیکټ دي زه به ورته وایم چې نیو بوک او دلته ورته وایم چې اول ما سره 01 آی ډي ده د یو بوک د بوک نیم دی سی پلس پلس او آتر چې دی فار ایگزامپل ما ورته خپل نوم ولیکه ظریف ثنا ظریف مې ولیکه کلیر دی نو دا ما سره یو شو زه به دې کاپي واخلم پیسټ او پیسټ ما څلور آبجیکټ ورپاس کړ دویم چې دی ما سره 02 دی او همداسې 03 دی او همداسې 04 ما سره آبجیکټس دي صحیح دا دې آیډیانې دي دا چې دی ما سره سی هاش دی سپوز دا ما سره سی هاش دی زه به دې ته ورکړم فار ایگزامپل احمد دا دې اتر دی او همداسې به زه راشم دا به زه جاوا کړم جاوا او دې ته به ووایم چې زه به خپل تخلص ورکړم چې بهادري او همداسې به زه دلته راشم ورته وایم چې پایتان صحیح دی او کم اون
Python نو هلته به زه ورته ورکړم فار ایگزامپل د دې author چې دی XY in Z دا یعنې author دی نو ما څلور objects دغه list ته ور پاس کړي نو په دغه list کې ما سره اوس څلور objects یا څلور کتابونه پراته دي صحیح دی نو دغه به زه اوس ریډ کوم څنګه درې طریقې دي چې کوم دلته سیناریو کې هم تاسو ته ویل شوي دي چې دا درې وړه استعمال کړئ for each loop get او list iterator اول زه راځم for each loop نه استفاده کوم نو for each loop ته به زه راشم ته ورته وایم چې sys out او دلته ورته وایم چې print data using for each loop صحیح دی دا مې واخیسته in Java clear دی دا مې واخیسته هغې نه پس به زه راشم دې کې به ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه ته ماته فار واخله صحیح دی که نه زه ورته وایم چې فار دلته کې به زه ورته واخلم چې ماته د بوک object ماته پرنټ کوه په څه شي کې په لیست کې دا ګورئ موږ دا ما مخکې ټول ویل دي تاسو ته دا ما سره فار لوپ زما جوړ شو هغې نه پس به زه ورته وایم چې ته ماته سس اوټ کوه اوس سس اوټ څه شي دې کې زه به ورته وایم چې اول ماته آی ډي راکړه نو دا object ډاټ آی ډي دا کوم object چې دا دی صحیح دی ملګرو دا مې مخکې کار کړی ځکه زه تیزي باندې کار کوم چې دا already ما کار کړی دلته او دلته به زه ورته وایم چې دا راته ډبل ډاټ واخله هغې نه پس بیا دې ته به زه راشم ورته به وایم چې ته ماته پلس object ډاټ get book name به واخلم زه صحیح دی که نه get book name او بیا پلس واخله او دلته بیا دا واخله او دلته کې بیا پلس او زه ورته وایم چې object ډاټ get book author دا راته واخله دا یو صحیح دی نو دا ما سره راغله کلیر دی نو دا صرف ګوره څومره اسانه دی صرف ما بک object دی صحیح دی په کوم ځای کې په لیست کې به دا د پرنټینګ کوي نو که زه راشم دا رن کوم دا تاسو ګورئ موږ په سکرین باندې ماته ما ډیټا ټول ماته راکړي چې دا ګوره ما سره 1 چې دی C++ دی 2 چې دی احمد دی C# او احمد جاوا او همداسې پایتن دی که چیرې سپوز دې ځای کې راځم زه ورته وایم چې لایک دې ځای کې زه غواړم چې list ډاټ add که ماته یو نیو object زه ورته وایم چې نیو بک صحیح دی که نه نیو بک ور واچوه دا دلته ورته څه شی واخله دا دلته د وي 07 د دې څه شی وي 07 د دې آی ډي وي بک نیم دی وي سپوز زه به راشم ورته ووایم چې انډراید app development هغې نه پس کامه author چې کوم دی سپوز به ورته واخلم چې ABC د دې author دی صحیح دی او دا واخلی اوس که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ موږ څومره سمپل دغه ډیټا به تاسو ته اتومات هغې ځای نه رااخلي نو 1 2 3 7 and 4 دغه ټوله ډیټا به درته رااخلي په دې شکل باندې دا زیرو سره ځکه نه راځي ملګرو چې دا د آینټي اخیستی که ته غواړې چې د 01 راشي نو بیا دې بک ته راشه دا هم ورسره سټرینګ که دا به 01 بیا راځي صحیح دی خیر په هر صورت راځو دلته ما سره دا پرنټینګ بای using for each loop clear دی زه به راشم دې کې به د get data په واسطه باندې غواړم چې پرنټ کړم یا به راشم اول به د list iterator په واسطه باندې دې په واسطه به پرنټ کړم اخره کې به get data یا get method باندې کار وکړم صحیح دی نو زه به راشم ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه sys out صحیح دی او دلته ورته وایم چې print data using list iterator صحیح دی که نه iterator دا کلیر دی په دې شکل باندې مې واخیسته انټر د list iterator دپاره به تاسو څه کار وکړئ موږ دې کې به راشئ اول به تاسو واخلئ چې list iterator دا به واخلئ صحیح دی list iterator دا به هم تاسو بک واخلئ صحیح دی ځکه تاسو سره ډیټا بک ده نو list iterator به زه واخلم iterator مې واخیسته is equal to list dot څه شی وکړه list iterator به تاسو واخلئ موږ دا ټول ما مخکې کړی دي ځکه زه لږ تیز راکیا یم دا already په دې باندې ما مکمل کار کړی نو زما iterator جوړ شو هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې while iterator dot has next صحیح دی دا مې ټول کار کړی دی نو بیا ما ته څه کار کوه دلته کې به زه ورته وایم چې ته ما ته book object واخله is equal to iterator dot next صحیح دی دا به واخله او هغې نه پس به دلته اوس ضرور نه دی چې دا دوباره تاسو ولیکئ صحیح دې ځای نه کاپي کوم زه یوازې دا کاپي کوم ځکه دلته هم ما object استعمال کړی دی دلته هم ما object استعمال کړی که زه چېرته فار ایگزامپل دلته کې زه ABC استعمال کړم ABX مې استعمال کړم نو زه اوس مجبور مکلف یم چې دا objects چې دي دا ټول ABX ته چینج کړم ځکه چې دلته کې دغه object چې دی دا خو د دغه فار لوپ چې کوم
local variable دی هغه یو دی صحیح دی نو زه به راشم ورته وایم simple object دا هم object ته change کړه نو دا object اوس بیل دی دا object بیل دی دا object چې دی دا while loop local variable دی او دا object چې دا دی for loop local variable دی صحیح دی موږ نو زه راځم دا یو رن کوم ګورم چې د iterator په واسطه باندې ماته ډیټا را اخلي او که نه راخلي دا تاسو ګورئ موږ څومره سمپل دا چې print data using list iterator نو هماغه ډیټا یې تاسو درکړه هیڅ مشکل نشته دی اوس راځم په get method باندې کار کوم موږ د get method زه به راشم چې sys out ماته څه وکړه print data using get method صحیح دی که نه د دې په واسطه باندې زه غواړم چې ډیټا پرنټ کړم موږ د get method چې کله هم تاسو استعمالوئ get method دا ته څه کار کوي دا ته یوازې used to get only one element دا تاسو ته یوازې یو element ډیټا درکوي تاسو ته فل نه درکوي ډیټا چې مثلا تا ټوله ډیټا راواخلي څنګه زه به راشم دلته ورته وایم چې تماره څه وکړه چې book object راته واخله object is equal to څه کار وکړه list.get څه شی وکړه get method مې کال کړ نو ګوره get method کې ما دلته څه وایي دا وایي ما ته وایي چې index راکړه نو ځکه 0 ورکړم نو دغه object کې اوس تاسو سره یوازې په یوازې د 0 نمبر ډیټا پرته ده او هغه به تاسو سره چی دلته کې د ظریف ډیټا C++ ظریف ډیټا پرته وي اوس که چې راشم ورته وایم چې سمه ده دا ماته پرنټ کړه دا کاپي کوم او دلته پیسټ کوم دا ته وګورئ ما هماغه لاین مې دې ته هم پیسټ کړه خو که دا زه رن کوم دا ماته یوازې د 0 نمبر ډیټا راکوي دا ګورئ print data using get method یوازې په 0 باندې ما سره چی پرته ظریف بهادري ظریف C++ پروت دی که زه راشم ورته وایم چې دغه 0 ماته چینج که سپوز راځم ورته وایم چې ماته 3 ته چینج کړه نو په 3 باندې ګورم چې ما سره 0 1 2 3 دا ماته دا Android application development book راکوي زه دا رن کوم دا تاسو ګورئ موږ 7 نمبر ډیټا ماته راکړه چې Android application development author دی ما سره C یعنی ABC ده صحیح ده که نه دا ما سره ABC دی author دی نو په دې شکل باندې خو دې کې هم بیا طریقه شته که ته غواړې چې نه زه غواړم چې د get method په واسطه باندې دغه ټوله ډیټا یا مکمل لست پرنټ کړم نو دا هم شته دی ته کولی شې چې دلته یو ټریک ورسره ووهې ټریک به شي زه به راشم دلته سمپل به ورته وایم چې اول به زه راشم د ایزي کې دا به زه څه شی کومه کمنټ مې کړه دلته به زه راشم ورته وایم چې for loop واخله صحیح دی که نه نو دلته به راشه کنډیشن ته به ورته چې int x is equal to 0 او x به ته څه کار وکړي x is less than څه شی وکړه list.length دا به تاسو واخلئ صحیح دی list.size راځي sorry not length list.size دا به واخله او x ماته پلس پلس کوه اوس به ته راشې دلته به څه ورته وایې چې په دغه for loop کې دننه ماته څه کار وکړه یو object دی ما سره د book obj یو object دی is equal to null دی فی الحال صحیح دی دې کې یعنې شی نشته ما سره او هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې object is equal to ماته څه کار کوه دغه object کې ماته واخله list.get ماته څه شی x دا مې ور واچو صحیح دی او هغې نه پس بیا ماته څه کار کوه دا به زه اوس کاپي کړم دا تاسو ولې کاپي او دلته مې لاندې پیسټ کړم دا هم یو طریقه ده تاسو کولی شئ دا استعمال کړئ د get method په واسطه باندې ما څه کار وکړه دغه ټوله ډیټا د یو لست ما ځان ته پرنټ کړله نو که زه راځم دا رن کوم بیا تاسو ګورئ څومره ښایسته نو print data using get method دا ګوره ټوله ډیټا ته د پرنټ کلیر ده نو دا پرنټینګ و درې طریقې چې تاسو هر طریقه استعمالولی شئ ځان ته مشکل نشته دی نو راځي دا وایي چې how to delete a specific data from a linked list نو د لینک لیست نه ته څنګه سپیسیفیک ډیټا ډیلیټ کولی شئ نو زه به درته ورته وایم سپوز زه به ځان سره نوټ واخلم زه ورته وایم چې delete C hash صحیح دی یو دویم شی دی زه به ورته وایم چې delete که ماته book where author is equal to for example xyz چې د چا author xyz دی هغه ماته د لیست نه ډیلیټ کړه دویم داسې هم کولی شي چې ورته وایي سپوز delete id هم ته کولی شي ورته وایي چې delete id is equal to suppose ته کولی شي ورته وایي چې 07 چې چا 07 یې هغه دی ماته ډیلیټ شي صحیح دی نو ګوره دا درې طریقې دي یو ما نوم واخیسته بل مې author او بل ما id واخیسته صحیح دی نو زه دلته کولی شم چې راشم ورته وایم چې زه به دا ټول په دې کې پرېږدم صحیح دی خیر مشکل نشته دی او دې کې به زه راشم ورته وایم چې څه او دې کې به دا واخلم تر څو د هغې نه
portion change وي clear ده زه به ورته وایم چې ماته څه کار وکړه printing کا د دې هره طریقه چې تاسو استعمالوئ زه ورته وایم چې ماته استعمال کا دا طریقه زه به دا for each واخلم کاپي هغه تاسو مې چې تاسو کومه طریقه استعمالوئ دلته مې دا print کړ نو زه به ورته وایم چې list before deletion before deletion صحیح ده مخکې دې نه چې چیرته ډیلیټ شوی وي صحیح ده او هغې نه پس به زه بیا راشم دلته به ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه دا به زه کاپي کړم دلته به لاندې پیسټ کړم ورته وایم چې list after deletion صحیح ده دا وایي چې یو object تاسو سره مخکې شته دی دې ځای کې که تاسو وګورئ دې ځای کې ما بهر object جوړ کړی نو زه به ورته څه وایم چې او به واخلم یا به object واخلم دا به object 1 کما object 1 دا مې صرف رینیم کړم ځکه ما سره دلته already object شته دی که زه دا رن کوم نو رن مې کړ نو دلته تاسو وګورئ چې list دا بره چې دی دې سره مونږ کار نشته دا ځکه printing و نو list before deletion list after deletion زه غواړم چې C++ دې ځای کې ما سره delete شي زه به راشم سمپل همدغه کوډ به بیا دوباره زه یوز کړم دې ځای کې زه به ورته وایم چې دغه for راته واخله کاپي هلته به زه دا پیسټ کړم نو after که زه دا دوباره رن کوم دا تاسو وګورئ نو تر اوسه پورې ما سره شی delete شوي نه دي د list نه دلته تاسو راشئ وګورئ چې list before deletion او list after deletion زه به راشم دې ځای کې به څه کار وکړم dot upper case به کوم چې دا ماته لږ معلوم شي او دا به هم dot to upper case مې کړه صحیح دی زه دا رن کوم یو ځل ته ګورم چې څه مسله خو به نه نو list before deletion ما سره هماغه list دی list after deletion ما سره هماغه اوس زه غواړم C++ دی delete شي دې list نه نو simple راشي دې ځای کې before after مخکې له دې نه چې after print کې زه به ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه ماته ته deletion وکړه نو deletion دپاره به زه ورته وایم زه به راشم ورته وایم چې ماته یو iterator واخله زه به ورته وایم چې list iterator book دی ده صحیح دی هغې نه پس iterator 2 ځکه ما سره iterator 1 already شته دی نو زه equal to واخلم چې list dot list iterator دا به واخلی صحیح دی اوس به د دغه iterator په واسطه باندې دغه book نه به سوري دغه list نه به تاسو ډیټا ریموو کوئ کومه چې دا درې ډیټاګانې چې کوم ما ښودلي نو زه به اوس راشم دې ځای کې ورته وایم چې iterator 2 راغی ته ماته چک وکړه while صحیح دی که نه while iterator 2 dot has next صحیح دی که چیرې next پکې وي نو بیا ته څه کار کوه ماته object واخله د دې نوم د کې د o یا object یا whatever چې ته غواړې is equal to څه شی وکړه ماته iterator 2 dot next تاسو ورواچوئ کلیر دی object دا وایي مخکې شته دی تاسو سره نو زه به دا چینج کړم او ته یوازې به او واخلم صحیح دی ملګرو همداسې به زه راشم ورته ووایم چې f که چیرې o dot get book name دا ګورئ book name is equal to C++ که چیرې C++ شو نو بیا ته څه کار کوه iterator 2 dot remove کړه ګورئ څومره سمپل دا ګورئ نو د دغه کوډ کار دا دی چې دا به یو سپیسیفیک element ستا د list نه remove کوي نو دلته به تاسو ته دا شو کوي ملګرو اول list بیا یې تاسو ته remove کړه او هغې نه پس دوباره یې شو نو زه راځم پروګرام رن کوم I hope څه مسله نه وي دا تاسو وګورئ څومره سمپل څومره ښایسته چې list before deletion 1 2 3 4 C++ همدا تر اخره پورې بیا list after deletion ما سره 1 نشته دی ځکه delete شو د دې نه دا ګورئ په دې شکل باندې لاړ delete شو اوس که دلته راشئ ته ورته وایئ چې نه ما ته remove که څه شی ما ته remove که delete book where author is equal to xyz نو simple دی راشئ دلته ورته وایئ چې نه book get book name نه دا به ته remove کړي دې نه دا دلته ورته وایئ چې o dot get book author is equal to څه شی xy and z که چیرې xyz و هغه ماته ته remove کړه نګوره زه رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ څومره ښایسته نو دا ځلې ما سره ظریف په لیست کې شته چې کوم د xyz دی هغه ما سره د پایتان بوک دی نو پایتان بوک اوس ما سره نشته دی نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې دا remove کړه ملګرو که چیرې تاسو دا وویل شي چې نه زه غواړم چې چا چې author xyz دی او د کوم ریکارډ چې نوم یا د کوم بوک چې نوم C++ دی هغه هم remove شي نو بیا تاسو دا مه کلین کوئ صحیح دی مه یې ډیلیټ کوئ دلته راشئ صرف or condition یعنې دا ور واچوئ هغې نه پس ورته چې o dot get book name صحیح دی که نه book
name صحیح دا به واخلئ is equal to C++ دا هم ماته remove کا نو اوس به تاسو ته هم C++ remove کی او هم XYZ چې د چا د کوم book author چې XYZ دغه به هم remove شي او د کوم book name چې C++ دغه به هم remove شي دا تاسو ګورئ موږ after deletion دی پس له دې نه چې delete شو نو موږ سره دا درې ریکارډ پات شو هغه دوه ریکارډ ختم شو دا ملګرو موږ سره how to add data to a linked list how to remove data from a linked list ملګرو کوډ وګورئ خدای دې وکړي څه مشکل درته نه وي او زه به دا کوډ په فیسبوک باندې هم شیر کړم صحیح دی زموږ د فیسبوک کې زموږ د کمپیوټر ساينس پوهنځي په نوم باندې پیج دی نو پیج لایک کړئ ملګرو سوري ګروپ دی ګروپ جوائن کړئ او زما خپل چې کوم پیج دی ملګرو افیشل پیج دی زما دا ظریف بهادري په نوم باندې دی دا پیج دی زما دا هم حتما ځان سره لایک کړئ نو زه به دا کوډ دلته هم تاسو ته څه شی کوم پیسټ کوم نو select all control C او دلته به راشم create a post او دلته به ورته وایم چې not now او دلته به زه ورته وایم چې today good صحیح دی تاسو کولی شئ چې دا کوډ هم د زما د پیج نه راواخلئ صحیح دی ملګرو نو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان